السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، نن در سره یوه داسې وظیفه شریکه کوم او ورسره 2 رکعاته صلات حاجت. چې هر حاجت په زندگی کې لرئ انشاءالله هغه به پوره سي، او دا حاجت به انشاءالله الله تعالی ستاسو دغه حاجت په یوه ورځ کې در پوره کوي په ګارنټي سره. که چیرې په یوه ورځ کې نسو پوره، په 3 ورځ کې به خامخا ستاسو حاجت پوره کیږي. نو بس لیږ غوندې محنت کوشش وکړئ دا یوه وظیفه وکړئ. بس 2 رکعات لمونځ د صرف او صرف هر کس یې کولی شي. ډیر اسانه ده، او سره یوه بهترینه اسانه وظیفه چې د سورة اخلاص ته قل هو الله شریفه ورته ویل کیږي. له دغه لمانځه نه بعد دا یوه وظیفه وکړئ. پر هغه ځای باندې که سهار یې وکړئ ماخستن ته به مو حاجت پوره سي، که ماخستن وکړئ سهار ته به مو حاجت پوره سي. چې هر حاجت تاسو په زړه کې، هر مقصد، هر د زړه ارمان وي انشاءالله هغه به پوره سي. که چیرې په یوه ورځ کې نسو پوره دوستانو، په 3 ورځ کې به ضرور پوره کیږي. خو لیږ غوندې پر الله باندې یقین مضبوط او بروسه مضبوطه، او پر وظیفه باندې توکل یقین مضبوط کړئ انشاءالله بیا به خامخا ستاسو دا حاجت پوره کیږي. که ستاسو د زندگی هر قسم ته حاجت وي، که هغه داسې حاجت وي چې ناممکن وي. ناممکن دا معنی یعنې ته یو کار کول ستا په زړه کې وي، کاش د زړه د یو ارمان وي چې کاش داسې دا ارمان زما پوره سوی وی، دا یو حاجت لرم، خو هغه حاجت ته رسیدل ډیر ګران کار وي، هغه حاجت پوره کیدل ډیر ګران کار وي، د هغه حاجت د اسباب پیدا کیدل دا ډیر ګران کار وي، خو الله تعالی ته بیا ګران نه ده. که موږ او تاسو ته کم کار ناممکن سو، نو دا سوچ مه کوه چې الله تعالی ته هم ناممکن ده، بلکې الله تعالی ته ممکن ده. هر ناممکن الله تعالی ممکن کولی شي. کن فیکون کې یې کولی شي، د سترګو فرب کې یې کولی شي. ناممکن چې د ما او تا ته ناممکن ده، بنده ته ناممکن ده، خالق لا یزال ته خو نه ده ناممکن. الله پاک جل جلاله پر هر څه باندې داسې قادر ذات ده چې کله انسان ته یو بنده ته دا اراده وکړي. مثلا فرض کړه د انسان په زړه کې دا دی چې په زړه کې یو ارمان لري د موټر، په زړه کې یو ارمان لري د یو بنګلې، د یو خواهش. مثلا یو موټر وویني او هغه په زړه کې ارمان وي چې کاش ما ته هم الله تعالی دغه سی موټر را کړی وای. نو که چیرې دی الله ته خواست وکړي چې یا الله داسې موټر ما ته هم راکړې، زه در څخه غواړم دا ما ته راکړې، دا ارمان مې را پوره کړې. نو که چیرې د الله پاک جل جلاله ورته اراده سي چې زه به دا موټر دې کس ته ورکوم، الله تعالی قادر ذات پر هر څه باندې، خو کله کله الله تعالی فیصله کوي کله بیا نه کوي. خو کله چې الله تعالی فیصله وکړي چې زه به دې بنده ته دا موټر ورکوم، کن په یکون کې ورکوي. داسې یې ورکوي، له داسې لارې څخه به اسباب د دې موټر ورته برابر کړي، د انسان سوچ او فکر به هم نه وي، د انسان په ګمان کې به ګر سره راګرځي، لانه د هغه طرف به الله ورکړي. نو لہذا دوستانو، که هر حاجت ستاسو په زندگی کې وي، د روزګار، د پیسو، د مال او دولت وي، د اولاد حاجت په زړه کې لري، نارینه اولاد یا زنانه، یا داسې حاجت په زړه کې لري چې مثلا روغ صحت په ارمان یاست، یا د ښه روزګار په ارمان یاست، یا د ښه نوکري ډیپټي، یا د ښه مثلا داسې یو لوړې رتبې په ارمان یاست، یا په زندگی کې داسې یو بل شي په ارمان یاست او هغه ارمان پوره کول غواړئ، یا یو بل حاجت یاست دغه په ارمان یاست هغه حاجت پوره کول غواړئ، انشاءالله الله به یې در پوره کړي. الله تعالی به یې داسې در پوره کړي چې ته به په ځان پوه هم نه کړي، ته به ګر سره په ځان باندې پوه هم نه سې، محنت به دې هم نه وي کړی، تکلیف به دې هم نه وي کړی، لاس پښه به دې هم نه وي ستړی سوی. الله پاک جل جلاله به دغه ستا حاجت در پوره کړي. خو لږ غوندې یقین مضبوط کول غواړي، لږ غوندې بروسه پر الله باندې، توکل پر الله باندې. د کم انسان چې توکل پر الله مضبوط وي، یقین یې پر الله مضبوط وي، دغه انسان چارې بیا ډېرې زر مخته ځي، دغه انسان کارونه بیا ډېر زر برابریږي، دغه انسان په زندگی کې بیا ډېر زر کامیابی ترقی راځي. الله تعالی هغه انسان ته ترقی او کامیابی ورنصیب کوي. نو راځئ زه دوستانو وخت منضایع کوم، د وظیفې پر طرف ځو، وظیفه در سره شریکه کوم، درته ښایم، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو ټول په دې کې پوره حصه سره واخلو. دعاګانې راته کوئ د حاجاتو پر کولو په باندې، موږ بیا تاسو ته کوو، تاسو بیا موږ ته کوئ. یو مسلمان پر بل مسلمان باندې دا حق لري چې په دعا کې یاد کې هیر یا نه کې. نو کوشش کوئ په دعا کې هر مسلمان یادوي، ځکه چې په دې دعا کې سته مسلمان یادوي، په دې کې ستا ګټه تر هغه چا زیاته ده کوم چې د کوم کس دعا کوي. ولې ستا پر دعا باندې ملایکې امین یادوي، تا ته دعا کوي. یو انسان ته دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي پلانکې ته، ملایکې تا ته دعا کوي چې الله ده ته روغ صحت ورکړي، یا الله دې تا ته روغ صحت درکړي.
نو د ملایکو دعا خو زمونږ او ستاسو تر دعا ډیره تیزه ده، ډیره زر قبلیږي. دوستانو صلات حاجت داسې لمونځ ده چې نبي علیه الصلاة والسلام څخه رانیولې تر دې نن زمانې پورې هر کس، هر تابعي، هر صحابي، هر عالم ته چې هم کله حاجت پیښ سي غواړي یو حاجت پوره کول وغواړي نو فورا دې لمانځه ته رجوع کوي، دا لمونځ کوي، په هغه سره خپل حاجت پوره کوي. نو دا یو نبوي نسخه ده، یو نبوي تګلاره ده. داسې له ځانه حسابول مه بولئ، بلکې دا د نبي علیه الصلاة والسلام له خولې څخه رانقل سوي الفاظ او دا لمونځ ده. نو دوستانو کوم وخت هم یو حاجت په زړه کې لرئ او پوره کول یې غواړئ نو فورا ولاړ شئ 2 رکعاته مثلا اولین اودس پر سنت طریقه وکړئ، له هغه نه بعد ولاړ شئ 2 رکعاته صلات حاجت وکړئ. دا مثلا په دا مکروه وختو کې مه کوئ، هغه 3 مکروه وختونه چې مخکې ما تاسو سره شریک کړو له هغو نه بعد په هر وخت کې تاسو کولی شئ. نو هغه 2 رکعاته لمونځ وکړئ، نیت به داسې وتړئ، نیت کوم زړه خاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات حاجت په دې حاضر وخت چې هر وخت و هغه وخت پکې یاد کړئ. مخ مې کو پر لوري د کعبې شریف خواته الله اکبر. کله چې سبحان شروع کړئ تر لغدالمین او ولغدالین امین پورې ورسیږئ په دې اول رکعت کې به 3 واره 4 واره قل هو الله شریف ووایاست، یعنی یو ور قل والله شریف ووایاست، بیا قل والله شریف، بیا قل والله شریف، بیا قل والله شریف، بیا ولاړ سئ رکوع ته سجده وکئ، بیا چې له رکوع له سجدې راپورته سواست 2 رکعات سم وکئ، اول رکعت سم وکئ، 2 رکعات سجدې چې کله ولغدالین امین ووایاست بیا به سورت وایاست، او کوم سورت زده و قل اعوذ برب الناس کې ووایاست، قل اعوذ برب الفلق کې ووایاست. کوم سورت نه زده لغه نه بعد بیا کوم سورت نه زده بیا 3 واره قل هو الله شریف پکې ووایاست. کله چې دا وویل سلام وګرځوئ، دغه ځای څخه مه ولاړېږئ، 200 واره دا تورې ووایاست قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 200 واره دې وویل، پر ځان یې جوف کړه، لاس پورته کړه، د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړه. یو ورځ یې وکړه، که د حاجت نو څه پوره بله ورځ یې بیا وکړه، انشاءالله په 3 ورځې کې به پوره شي. خو دا ضروري نه ده چې اوله ورځ دې ماخستن وکړئ، 2 ورځې بیا ته ماخستن کوئ، 3 ورځې بیا ته ماخستن کوئ، نه د خپلې مرضي چې هر وخت دې کوله، په هر ټیم کې په هر وخت کې کولای شي، خو صرف او صرف په مکروه وختو کې یې مه کوه. دا و دوستانو وظیفه وه د صلات حاجت چې انشاءالله حاجت به در پوره کړي. له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم، تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.